و داسې کسان چې د هغوی د بدن انکشاف هیڅکله نه درېږي. السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست پښتو میډیا انفو چینل ته. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه یم ستاسو ورور روحید الله ولیزاده. په دغه ویډیو کې شپږ داسې کسان غواړم چې تاسو ته معرفي کړم چې د هغوی د بدن انکشاف یا غټېدنه هیڅکله نه درېږي. نو مخکې د ویډیو پیل کولو نه مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه د ټلۍ نشان هم ووهئ تر څو د نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. کارمل تامیلسون یوازې 9 کاله عمر لري، مګر د هغې قد 140 سانتي متر او د هغې وزن هم 90 کیلوګرامه ده. کارمل تامیلسون په داسې ناروغۍ باندې اخته دی چې د هغې بدن د نورو 9 کلن ماشومانو نه 10 چنده ډېر دی او ډاکټران هم د هغې ناروغۍ په اړه په څه نه پوهیږي. کاتیا پیج د امریکا څخه دی. هغه د لاپیدیما ناروغۍ باندې اخته دی. لاپیدیما داسې ناروغۍ ده چې د بدن کوم غړی غټېدلو سبب شي. دا ناروغۍ د کاتیا په خپو باندې اغیزه کړې ده. د هغې یو وخت په شاوخوا 50 انچ یا معادل د 120 سانتي مترو پورې غټ شوی ده. لی لیزل د انګلستان څخه دی. په 2001 کال کې د هغه عکس په ورځپاڼو کې چاپ شو. لی لیزل هغه وخت چې 30 کاله عمر یې درلوده ویلی و چې په کال کې 1 انچ د هغې قد لوړیږي. په هغه وخت کې د هغې قد 221 سانتي متر و. هغه رسنیو ته ویلی و چې بعد د 30 کلنۍ نه هم د هغې قد په لوړېدو ده. بروک براون مخکې له دې نه چې 20 کلن شي په 2018 کال کې په رسمي توګه تر ټولو قد لوړی ځوان و. هغه په 15 کلنۍ کې په سیریبرال اګانتیسم په ناروغۍ باندې اخته شوه. په 2014 کال کې د بروک براون په اړه معلومات په ټلګراف ورځپاڼې کې نشر شو. د ټلګراف په وینا سره د بروک براون قد په کال کې 15 انچه لوړیږي او په هغه وخت کې د هغې قد 2 متر او 3 سانتي متر و. لینک 80 کاله عمر لري. د هغې پر سر د ښکر 10 کاله مخکې نه ده. هغه پر سر یو ښکال شتون درلود چې ورو ورو غټېدله او بیا د یوې ښکر شکل یې ونیو او تر اوسه پورې په غټېدنه باندې جریان لري. د هغه ښکر اوس هم 13 انچه ده او دا چې د لینک عمر پورته تللی هغه نشي کولی چې عملیات وکړي. شریدا لاکمن د استرالیا څخه ده. هغه وخت چې 10 کاله عمر درلوده د هغې سینې اندازه ډبل بي و او اوس چې هغه 23 کاله عمر لري تر اوسه پورې هم د هغې سینې غټیږي. هغه نشي کولی چې ځان ته په اسانۍ سره کالي پیدا کړي. دا ډېر تداوي یې وکړه تر څو د هغې سینې کوچنۍ شي مګر هیڅ یو هم صحیح نه و او په پای کې ډاکټران وکولی چې د هغې لویدنه ودروي. سلطان کوسن په 1982 کال کې د ترکیې په مارید ښار کې پیدا شو. په حاضر وخت کې د 2 متر او 51 سانتي متر قد د نړۍ تر ټولو قد لوړی انسان ده او د هغې ریکارډ د ګینس په کتاب کې لیکل شوی. د 2010 کاله پورې د هغې قد په میاشت کې 2 انچه غټېده او د همدې په دلیل خپل ناروغۍ لپاره امریکا ته لاړه او په 2012 کال کې ډاکټران وکولی چې د هغې قد لوړېدنه ودروي. منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه. د نورو معلوماتو لیدلو لپاره همدا چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې خدای په امان.